سلامونه ملګرو، زموږ چینل ته ښه راغلاست. نن موږ د تاریخ یوه زړه پورې پاڼه اړوو او د رتبیلانو کیسه درته وایو. هغه پټ باچیان چې د لرغوني افغانستان، زابلستان او سیستان د خاورې واکمنان وو. دا لقب چې د لومړۍ هجري پیړۍ څخه په عربي او اسلامي سرچینو کې ذکر شوی، د کلتوري هویت یوه نښه ده. رتبیل یو نوم دی چې په تاریخي کتابونو لکه د بلازري فتوح البلدان او تبري تاریخ الرسول والملوک کې ډېر ځله راغلی دی. دا نوم د یو شخص نه بلکې د زابلستان او سیستان د باچیانو لپاره یو لقب و. د لومړۍ هجري پیړۍ د پیل څخه تر درېیمې هجري پیړۍ پای پورې دا لقب هغه باچیانو ته ورکول شوی دی چې د عرب فاتحانو په مقابل کې جنګېدلي دي. مورخین لکه بلازري او مسعودي وایي چې دا باچیان په زرنج، بوش، رخج، اوسنی کندهار او کابل کې واکمنانو. په زړه پورې دا ده چې رتبیل یوه سلسله وه، نه یو شخص. هیڅوک نشي کولی درې پیړۍ باچي وکړي، دغسې نه ده. د تاریخي سرچینو د مخې دا لقب د زابلستان او سیستان د یوې کورنۍ یا سلسلې لپاره کارېدی چې د نسلونو په اوږدو کې د عرب لښکرو سره کله جنګ او کله سوله کې وو. د اسلامي فتوحاتو د پیل څخه شاوخوا 23 هجري کال رتبیلان د عرب لښکرو په وړاندې ودرېدل. بلازري لیکي چې کله کابل شاهانو د عرب لښکر د کابل څخه وباسي، رتبیل زابلستان او رخج یا اوسنی کندهار سیمې ونیولې. خو ربیع بن زیاد عرب قومندان رتبیل په بوس کې مات کړي او د داور ښار یې هم ونیوی. د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه په وخت کې عبیدالله بن ابي بکر د سیستان امارت ته راغلی او رتبیل ورسره د 1 میلیون درهمو جزیې په بدل کې سوله وکړه. د یزید بن معاویه د مړینې وروسته 640 میلادي په سیستان کې د عرب قبیلو ترمنځ جنجالونه راپورته شول او رتبیل غوښتل دا سیمې خپلې کړي. د عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنه په خلافت 4 څخه بیا 73 هجري کې عرب لښکرو بیا رتبیل سره جنګ وکړي او هغه یې ووژي. د خلیفه عبدالملک بن مروان په وخت کې بل رتبیل چې د لومړي تدبیر وروسته واکمنو په بوش کې د 1 میلیون درهمو جزیې په ورکولو سره سوله وکړه. د حجاج بن یوسف په امارت کې عبیدالله بن ابي بکر تر کابل ورسېدی، خو رتبیل جنګ وکړي او بالاخره د 15,000 درهمو په بدل کې سوله وشوه. یوه مهمه پیښه د عبدالرحمن بن محمد بن اشعث ته چې د عبدالملک بن مروان او حجاج په وړاندې بغاوت وکړي. کله چې مات شو، رتبیل ته یې پناه یووړه. حجاج د رتبیل سره 9 کاله مکاتبه وکړه او بالاخره رتبیل عبدالرحمن تسلیم کړي تر څو هر کال 1000 درهمه خراج په بدل کې سوله وساتي. د ولید بن عبدالملک په وخت کې قتیبه بن مسلم سیستان ته راغلی او د رتبیل څخه خراج وغوښتی. رتبیل وویل چې دوی د پخواني سولې مطابق جزیه ورکوي، خو حجاج دا سوله ونه منله او جنګ دوام وکړي. د رتبیلانو کیسې تر 3 هجري پیړۍ پورې دوام وکړي، تر هغه وخته چې یعقوب بن لیث صفاري د صفاري سلسلې بنسټګر په 242 هجري کال کې رتبیل په رخج یا اوسني کندهار کې مات او ووژي. تاریخ سیستان وایي چې یعقوب د رتبیل سپین تخ او خزانه ونیوله او د رتبیل ورور د یعقوب څخه امان وغوښتی. په 255 هجري کال کې د رتبیل زوی هڅه وکړه چې واک بیرته واخلي او رخج یا اوسنی کندهار یې ونیوي، خو یعقوب په 258 هجري کال کې وروستی رتبیل په نای لامان قلعه اوسنی اجرستان کې ونیوي او بندي یې کړي. په دې سره د رتبیلانو سلسله د تل دپاره د تاریخ ورکه شوه او سیستان د صفاریانو تر واک
لاندې راوړي. اوس پوښتنه دا ده رتبیل څه معنا لري؟ ځینې لکه ملک الشعراء بهار فکر کوي چې دا د زنبیل یا ژوندي پیل څخه راځي، خو دا یوه غلط فهمي ده. عرب مورخینو لکه بلازري، یعقوبي، تبري او مسعودي دا کلمه رتبیل لیکلې ده او د زنبیل سره هیڅ تړاو نه دی ښودلی. انګلیسي څېړونکي راورتي وایي چې شاید رتبیل د هندي رتنپال څخه راغلی وي چې معنا یې ساتونکی یا پالونکی دی. په اویلتایي ژبو کې ریتو د روحاني مشر معنا لري او شاید رتبیل د مشر پالونکی یا پوهانو پالونکی معنا ولري. مسعودي رتبیل او زنبیل جلا کارولې دي چې دا ښیي دا دوې بیلې کلمې دي. په پښتو او هندي ژبو کې پال د پالونکي معنا لري لکه مینه پال، وطن پال یا ادب پال. دا نوم د زابلستان په کلتور کې ژورې ریښې لري او یو منطقوي هویت څرګندوي. د تاریخي سرچینو د مخې رتبیلان د اسلامي دورې د پیل 23 هجري څخه تر 258 هجري کال پورې چې یعقوب بن لیث د منځه یوړل واکمنان وو. دا د پخواني دورې د ملوکو پاتې شونې وه. که 3 پیړۍ د دې نسلونو دپاره حساب کو شاوخوا 8 یا 9 رتبیلانو باید واکمني کړې وي. لومړی رتبیل 23 هجري څخه د 23 هجري پورې د خلفای راشدینو په وخت کې د تبري د مخې دی د کابل شاه ورور او عمل ته وترشدي. دوهم رتبیل د 24 هجري څخه بیا د 16 هجري پورې د امویانو په وخت کې د عرب لشکرو د خوا ووژل شو. دریم رتبیل د 18 هجري څخه بیا د 101 هجري په بوس کې د 1 میلیون درهمو پور کولو سوله وکړه او عبدالرحمن بن اشعث حجات ته وسپاري. څلورم رتبیل د 101 هجري څخه بیا د 123 هجري پورې د امویانو په وخت کې خراج نه ورکوي. پنځم رتبیل د 122 هجري څخه بیا د 118 هجري پورې د عباسیانو په لومړیو کې ماون یا ماوید نومېده او بغداد ته ولېږل شو. شپږم رتبیل د 118 بیا د 200 هجري پورې د الهادي په وخت کې ورور اسیر او عراق ته ولېږل شو. اووم رتبیل د 201 هجري څخه بیا د 222 هجري په سرچینو کې د نوم ذکر نه دی شوی. اتم رتبیل د 240 هجري څخه بیا د 242 هجري پورې د یعقوب بن لیث سره په جنگ کې ووژل شو. د ده ورور صالح بن هجر د رخج یا اوسني کندهار والي شو، خو په 215 هجري کې بغاوت وکړي او ځان یې وژلو ته ورکړي. نهم رتبیل د 250 څخه بیا د 258 هجري پورې د اتم رتبیل زوی و. په بوس کې بندي و خو وترشېدی او رخج یې ونیوی. یعقوب په 258 هجري کې هغه په اجرستان اوسني غزني کې ونیوی او د رتبیلانو سلسله پای ته ورسېده. ځینې مورخین رتبیلان د کابل شاهانو سره ګډوي، خو دا 2 جلا کورنۍ وې. رتبیلان د سیستان، رخج او زابلستان د غزني تر ارغندابه پورې واکمنان وو، خو کابل شاهان په کابل او ملحقاتو، لغمان، ننګرهار او پېښور کې حاکمان وو. یعقوبي وایي چې په 118 هجري کال کې کابل شاه خنجل او رتبیل د سیستان جلا واکمنان وو. هیون تسنګ چینایي ظاهر هم وایي چې زابلستان او کابل جلا باچهان درلوده او حتی ژبو یې توپیر درلودی. که څه هم د رتبیلانو او کابل شاهانو ترمنځ خپلوي موجوده وه، خو د دوی قلمرو او واکمني جلا وه. د رتبیلانو مرکزونه زرنج، بوش، پنجوای او کوهاک اوسنی کوهاک د کندهار لویدیځ وه. د تاریخ سیستان د مخې په 252 هجري کال کې د رتبیل زوی ګیر نومېدی چې شاید د زردشتي دین نښه وي،
د سیستان او لویدیځ افغانستان په سیمو کې د دوچي دین د 3 هجري پیړۍ پورې موجود و، خو وروسته د رتبیلانو ځینې غړي مسلمانان شول لکه صالح بن حجر. د رتبیلانو سلسله د پخوانیو ملوکو بقایاو څخه وه او د اسلام د راتګ مخکې په دې سیمه کې واکمني کوله. رتبیلان د زابلستان او سیستان بچیان وه. دوی نه یوازې جنګیالي وه بلکې زیرک سیاستمداران هم وه چې د خپل کلتور او هویت ساتنه یې وکړه. افسوس چې د دوی د لوري هیڅ سکه یا کتیبه نه ده موندل شوې، خو د دې کیسه په تاریخي کتابونو لکه تاریخ سیستان، تبری او فتوح بلدان کې ژوندۍ ده. ملګرو، د رتبیلانو په اړه ستاسو نظر څه شي دی؟ ولې فکر کوئ دا سلسله په تاریخ کې دونه پټه پاتې شوه؟ خپل نظرونه په کمنټونو کې ولیکئ، ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ ترڅو د افغانستان نورې تاریخي کیسې یو ځای وڅېړو. تر بلې ویډیو د الله په امان.